اوس بعضی اسباب داسې دي چې د هغې په وجه په انسان کې تواضع پیدا کیږي. یو د هغې نه تقوا ده، د الله جل جلاله نه یرا. پچا کې چې تقوا راشي نو په د کې تواضع پیدا کیږي، د الله جل جلاله د غضب نه محفوظ کیږي، تکبر او نور خراب صفاتونه ورنه ختميږي. دویم سبب دا دی چې د ځان د پاره څنګه معامله خوخه امغه شان د بل سره کول. هر انسان دا غواړي چې نور خلق د زما د وړاندې عاجزي کوي، ما سره د نرمي کوي او په ما د تکبر نه کوي. همدغه شان دله هم په کار دی چې د نور سره تواضع او نرمي وکړي، او دا خو هیڅ کله نشي کېدلی چې دا د په نور باندې تکبر کوي او نور دی د سره تواضع معامله وکړي. نو چې انسان دا سوچ وکړي نو په دې سره په دې کې تواضع پیدا کیږي. بل سبب دا دی چې انسان د خپل اصل ته نظر وکړي. انسان د خپل اصل ته نظر وکړي چې زه په اصل کې خاور ومه، بیا د نطفه په شکل کې ومه، بیا الله تعالی پیدا کړم، عقل را تراکا، په را تراکړه، قوت را تراکا، نو بیا ول تکبر وکم. بل سبب دا دی چې انسان د دا سوچ وکړي چې په ما باندې سخت مرزونه یا تکلیفونه راشي نو زه خو بیا هیڅ نشم کولای بلکې د بل کس محتاج بشم، نو زه ولې تکبر وکم. نو انسان د الله تعالی د سخت امتحاناتو تصور کوي نو په دې کې په خپل تواضع پیدا کیږي. بل سبب دا دی چې انسان با خپل زړه د هغه روحاني بیماریانو نه صفا ساتي، د کوم په وجه چې تواضع ختميږي او تکبر پیدا کیږي، لکه حسد، عجب، تکبر، غرور او نور باطنی بیماریانی. ځکه چې کله زړه د روحاني بیماریانو نه صفاوي نو ټول وجود د شریعت موافقي، تواضع او نور خیسته صفاتونه پکې پیدا کیږي. خو چې کله انسان کې د روحاني بیماریانی وي نو به وجود د شریعت موافق نه وي، هر قسم افعال تصادریږي. او بل دا چې انسان ته الله تعالی چې کوم نعمتونه ورکړي دي نو دا ګمان وکړي چې زره دې مستحق نه ومه، خو الله تعالی را په خپل فضل او کرم سره را کړی دي. خپل ځان دې په نور باندې اوچت نه غني او هر وخت دې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي، نو په دې سره په دې کې تواضع پیدا کیږي. علماء کرام او د غرنګي محدثین او حضراتو د تواضع سره بعض فواید ذکر کړی دي. یو فائدہ فقې دا ده چې د مؤمنانو په اخلاقو کې تواضع بهترین صفت ده او د الله تعالی د محبت دلیل دی. کم سړی کې چې تواضع وي نو دا د الله تعالی د محبت دلیل دی. او دویم فائدہ پکې دا ده چې تواضع په وجه انسان ته د الله تعالی رضا او جنت حاصلېږي. کوم انسان کې چې تواضع عاجزي وي نو هغه انسان الله تعالی راضي ښه. او درېمه فائدہ پکې دا ده چې تواضع په وجه انسان د الله تعالی او د مخلوقات په نسبت مقرب ګرځيږي. کستا سو خیال وي چې په دنیا کې بعض خلک داسې دي چې هغه کې تکبوري، عجب پکې وي، ځان خودل پکې وي، نو د خلکو نه خوخيږي. عام معاشره کې د ماشومانو، د زنانو، د مشرانو، بوډاګانو د هر چا نه خوخيږي، مړوي تکبر کوي، داسې کوي. خو چې کله پکې عاجزي وي د هر چا خوخوي. او بل فائدہ پکې دا ده ته تواضع په وجه انسان د دواړو جهانو سعادت نصیب کیږي. رب کریم موټه په دنیا او آخرت دواړو کې سعادت ورکړي. او بل فائدہ پکې دا ده چې الله تعالی د متواضعين سره محبت کوي، د دې حفاظت کوي او په دې باندې خپل مهرباني کوي. او بل فائدہ پکې دا ده چې متواضعين به د قیامت په ورځ د الله تعالی د عذاب نه په امن کې وي. کم سړی چې په دنیا کې تواضع وکي نو په ورځ د قیامت به دغه انسان د الله تعالی د عذاب نه په امن وي. سبحان الله. او بل فائدہ پکې دا ده چې تواضع دلیل په دې باندې چې انسان اخیره خاتمه بخیخه، او دا دلیل د خوش اخلاقی د انسان دی. کم سړی کې چې تواضع وي، عاجزي وي، نو د اخیره خاتمه په ایمان باندې وي. او بل فائدہ پکې دا ده چې تواضع په وجه د انسان په مال او عمر کې برکت پیدا کیږي. کوم انسان کې چې تواضع وي رب کریم ورته په مال کې، په اولاد کې، په عمر کې برکت اچي. او بل فائدہ پکې دا ده چې تواضع په وجه د انسان مرتبه اوچتيږي، عزت زیاتيږي، به حق غاړک دي. نو رب کریم دې مونږ او تاسو د تواضع را په نصیب کړي. او بل فائدہ پکې دا ده چې په تواضع کې د دین او دنیا دواړه مصلحت ده. په دې سره
د خلق من نفرتونه ختميږي او مینا محبت پیدا کیږي کم سړی چې عاجز وي هر څوک سره مینا محبت کوي او کم سړی چې متکبر وي علو پکې وي ځانو چت غني اسمان ته ګوري او خلق ولته خلق نخکاریږي یتیم ورته یتیم نخکاری مسکین ورته مسکین نخکاریږي بس هغه چا سره ګرځي چې کم سړی له غوړ پړوي نو ګوره عرض می دا کولو چې په هر ټیم کې الله تعالی ته عاجز دي او په خپل مال او دولت باندې غرور تکبر تا کول نه دی پکارخه یو وخت به داسې راشي چې بس دغه خاور کې به پټ شي او هر څه به درنه پاتې شي او دغه تکبر به په کار باندې ناراضي نو ګوره په دې عاجزۍ سره ستان الله تعالی مال ناخلي او په عاجزۍ سره ستان الله تعالی اولاد ناخلي په دې سره رب کریم ستا په دې مال او په دولت او په اولاد په هر څه کې برکات اچي داسې ګمان او داسې سوچ او فکر ونه کی کنه سبا عاجزی کوم رب کریم به زما مرتبه خته کی فقیر ته هم سرخته کوم مسکین ته هم سرخته کوم طالب ته هم سرخته کوم مولا ته هم سرخته کوم نو ګور نه په او بعقل په دې سرستا رب کریم نور مرتبه اوچتای دا تکبر او خاصیت د شیطان او سمر ذلیل العين وګرځیدا کو چرته تا کې لګ عاجزی مراله رب کریم تا ته په دغه عاجزی باندې دنیا او آخرت خیسه کوي بس ته کنه الله تعالی دې مونږ او تاسو ته عاجزی پانا نصیب او بل فائدہ پکې دا ده چې په تواضع سره د شریف په شرافت کې نور هم زیادت راځي او انسان اوچته مرتبه ته رسیږي ها زکه خو بعضی په داسم دي چې التواضع خلق کریم من اخلاق المؤمنین دا تواضع اخلاق دي او اخلاق دي د اخلاق د مؤمنانو ودلیل محبت رب العالمین او دا دلیل د محبت الله تعالی کوم انسان کی چې عاجزی وي دا دلیل په دې باندې د انسان د الله تعالی سره محبت کوي وهو طريق موصل الى مرضات الله تعالى والى جنته او دا عاجزی او تواضع دا یو لار ده انسان رسي رضا د الله تعالی ته او جنت د الله تعالی ته کم جنت چې الله تعالی د مؤمنانو د متقینانو د لپاره تیار کړی دی نو په دغه عاجزی سره انسان ته جنت الله تعالی ورکړي او دا یو طریقه ده چې په دې سره انسان الله تعالی رضا ته رسیږي کم سړی کې چې عاجزی وي او دغه رنګي تواضع پکې وي نو دغه تواضع عاجزی انسان د الله تعالی رضا ته رسي او بل پکې دا ویل دي التواضع عنوان سعادت العبد في الدارين دا تواضع چې کوم دا یو عنوان دی سعادت عبد په دارینو کې يحب الله المتواضعين ويكلؤهم برعايته ويحيطهم بعنايته الله تعالی د متواضعين سره محبت کوي رب کریم داغي امداد او نصرت او اعانت کوي او بل دادا المتواضعون امنون من عذاب الله يوم الفزع الاكبر ربي کریم دا هغه سخت ورځ د عذاب نساتی چې کوم سړی کې عاجزي والله تعالی دې مونږ او تاسو ته عاجز پر اپ نصیب دا کمال لخوا دا یو صفات د صفاتو د صفاتونه چې ربي کریم چاته ورکی تمام صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا د تواضع او د عاجزي ضرب المثل ربي کریم چې کوم عاجزي او تواضع صحابه کرام ته ورکړي وا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه امام الانبیاء دی سردار الانبیاء دی امام الثقلین دی زمونږ استاد رسترغو یخواله دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم عاجزي په هغه مبارک کې وا نو دا سه نمونه په مخ د دنیا کې نه تیر شوی ښا رسول الله مبارک باندې عاجزي ډیره زیاته غالب وا ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته دا معلومه وا چې په عاجزي کې کمال دی او دا رب کریم هم فرمایلیو چې وخت بالجناحك للمؤمنین د خپل مټي مؤمنانو تحقته کا نو ګور هر ندا کولو چې په هر ټیم کې کم غریبي کمالداري هر څنګه کمولای کامی ک شیخ ک زنانای کناری نه خو دا تواضع کې عاجزي کوي د انسان رب کریم ته زیات محبوب دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته عاجزي پر اپ نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى